ایکسرسایز یو مطلب دا دی چې دا صرف نه چې مونږ خپل ځان او اولاد فکر کوو، مونږ د عوام الناس هم فکر کوو چې هغوی به څنګه ښه شي. ځکه ستاسو چې کوم ویژن و خیر الناس من ینفع الناس چې زه غواړم چې زه د خلکو خدمت وکړم. نو دا د خلکو خدمت دا رول هم ضروری دی. داسې نه چې زمونږ صرف د خپل ځان د غم امرو بلکې د دنیا غم هم پکار دی. نو ایکسرسایز دی پیج نمبر 61 تاسو ګورئ. نو دا ایکسرسایز دی دې باندې اول ډسکشن کو بیا تاسو اوکې. دا الټیمیټ سب ویژن دی او دې ته مخامخ رول لیکل شوی دی. I want my father to have lived a vision oriented healthy and a spiritually fulfilling life. زه غواړم چې زما پلار دی چې کوم دی داسې ژوند تیر کړي چې هغه ویژن اورینټډ وي او صحت هم ښه وي او سپیریچولی هم ډیولپ وي. نو دا زما کم کردار شو. زه څه یم؟ زه سن یم یا ډاکټر یم، زه لور یم یا زوی یم. لور به هم دا غم کوي زما د مور پلار، زوی به هم دا غم کوي زما د مور پلار. دا څیزونه دغه شي. نو دا رول څه شو؟ سن یا ډاکټر. دغه شانتې دویم I want to see my coming generation develop to a point intellectually and spiritually where they make a significant contribution to the revival of the ummah. زه غواړم چې زما را روان نسل چې کوم دی هغه انټلیکچولی او سپیریچولی دونه ډیولپ شي، روحاني طور او علمي طور دونه ډیولپ شي چې هغه د امت دپاره ډیر زیات کار وکړي شي. نو دا زما کم کردار دی. زه څه یم؟ being a father. نو زه یو پلار یم. جنریشن مطلب دا دی چې زما اولاد کنه. نو زما اولاد مطلب دا پلار به دا غواړي یا مور دا غوستی شي. نو مور یا پلار به دا داسې کوي چې زما اولاد دی ډیولپ شي. نو دا بزنس اونر نه دی. ټیک شو دی کې به خو دا بزنس اونر نه دا فادر دی یا که مدر پکې وي نو مدر به خو مدر پکې نشته، صرف فادر دا فادر شو. ټیک شو جی. I want my employee to be healthy, productive and to become assets for the community and نو زه خپل امپلایز نو ډیفینیټلی دا بیا بزنس اونر. دریم نمبر سي I want to see my husband. نو چې my husband نو زه څه شوم؟ وایف شوم. نو دا د وایف کردار دی. I want to see my coming generation. نو زه څه شوم؟ چې زه خپل اولاد غواړم. نو زه څه شوم؟ پلار شوم. نو زه فادر شوم. ټیک شو جی. I want to see my mother. زه مور په څه حالت کې دل غواړم چې die in a state where she is happy, healthy and she has pleased Allah subhanahu wa ta'ala. نو زه مور غواړم. نو زه څه شوم؟ زه سنم کې دی شم. زه ډاډ نو مور لم زوی لم پکار دی او لور لم پکار دی چې هغه د قشانته سوچ وکي. ټیک شو جی. I want to see myself die in such health when I am able to enjoy the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala and perform all of my religious obligations completely. نو زه غواړم چې زه په داسې حالت کې مړ شم چې زه د خپل الله رب العزت ټول احکامات ادا کړم او د څونه چې مذهبي څیزونه دي هغه ټول ادا کوم. نو زه به څه یم؟ سیلف. نو دا سیلف راغی. and next I want to see my fellow citizen as effective individual and amongst people who lead in all walks of life in the world. I want them to live lives of dignity and be a source of blessing for all the rich and the oppressed of the society. نو زه څه شوم چې زه خپل نور سټیزن فیلو غواړم. زه څه شوم؟ زه سټیزن شوم. نو دې ایکسرسایز یو مطلب دا دی چې دا صرف نه چې مونږ به خپل ځان او اولاد فکر کوو، مونږ به د عوام الناس هم فکر کوو چې هغوی به څنګه ښه شي. ځکه ستاسو چې کوم ویژن و خیر الناس من ینفع الناس چې زه غواړم چې زه د خلکو خدمت وکړم. نو دا د خلکو خدمت دا رول هم ضروری دی. داسې نه چې زمونږ صرف د خپل ځان د غم امرو بلکې د دنیا غم هم پکار دی. افکورس سټارټ به د ځان اخلو. سټارټ به هم د ځان اخلو او بیا به چې کوم د خپل کومبا او بیا به خو نیت په مونږ هغه وي چې مونږ به انشاءالله ټول دپاره کوو. ټیک شو جی. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ. ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.